سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې درې مهمې جملې زده کړو. درې واړه په مختلفو زمانو کې دي: اوسنۍ زمانه، پرفیکټ زمانه او روانه زمانه. په اوسنۍ زمانه کې چې کله موږ چاته وایو ته چیرته روان یې، اوسني وخت کې په الماني ژبه داسې وایو wohin gehst du، چیرته روان یې. که په تېره شوې یعنې پرفیکټ زمانه کې ورته وایو ته چیرته تللی وې، په الماني ژبه دا جمله داسې وایي wo bist du gegangen، wo bist du gegangen، ته چیرته تللی وې. که په روانه یعنې مستقبل زمانه کې موږ ورته وایو ته به چیرته ځې، ته به چیرته ځې، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو wohin willst du gehen، wohin willst du gehen، ته به چیرته ځې. او که موږ چاته وایو زه د ملګري کور ته تللی وم، زه د ملګري کور ته تللی وم، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو په کمنټ کې ولیکئ. درې جملې زده کوو په درې زمانو کې: پریزنس، پرفیکټ او فوتوره. یعنې پریزنس وایي اوسنۍ زمانه، پرفیکټ تېره شوې زمانه، فوتوره وایي مستقبل یعنې روانه زمانه. موږ چې کله چاته وایي په پریزنس زمانه کې ته چیرې دنده ترسره کوې یا ته چیرته کار کوې، په الماني ژبه داسې وایي wo arbeitest du. که موږ ورته په پرفیکټ زمانه کې وایو تا چیرته کار کوو، په الماني ژبه باندې داسې وایو پرفیکټ د تېره شوې زمانه ده wo hast du gearbeitet، wo hast du gearbeitet. که په روان یعنې مستقبل فوتوره زمانه کې موږ ورته وایو ته به چیرته کار کوې، ته به چیرته کار کوې، په الماني ژبه داسې وایو wo willst du arbeiten، wo willst du arbeiten. دوستانو د مثال په طور کې موږ چاته وایو زه په یو هوټل کې کار کوم، زه په یو هوټل کې کار کوم، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو په کمنټ کې ولیکئ. درې مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. کله چې موږ چاته وایو ته ولې خاندې، وجه څه شی ده، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو warum lachst du، warum lachst du. د مثال په طور مثال وایم، وایي زه تا پورې خاندم یا زه تا باندې خاندم، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو ich lache über dich، ich lache über dich، تا پورې یا تا باندې خاندم. که موږ ورته وایو زه تا پورې نه خاندم یا تا ته نه خاندم، په الماني ژبه باندې دا جمله څنګه وایو زه تا پورې نه خاندم، په تاسو په کمنټ کې ولیکئ. درې مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. کله چې موږ په پښتو کې وایو یو چاته وایي زه په دې باور نه کوم، زه په دې باور نه کوم، په الماني ژبه داسې وایي ich glaube es nicht، ich glaube es nicht. که موږ ورته وایو زه یې پروا نه لرم، زه یې پروا نه لرم، په الماني ژبه بیا دا اصطلاح یا جمله داسې وایي es ist mir egal، es ist mir egal، زه یې پروا نه لرم. دوستانو زده کړئ، مهمې جملې دي، په درد مه خورئ. که موږ یو چاته وایو نو ته په څه شي باور کوې، نو ته په څه شي باور کوې، دا جمله سخته ونه جمله ده. تاسو ته پرېږدم په کمنټ کې ولیکئ چې ګورو څوک یې صحیح لیکي، نو ته په څه شي باور کوې. دوه جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. یوه جمله ده خو په دوه طریقو یې موږ ویلی شو، تاسو زده کړئ چې کومه تاسو ته اسانه وي. کله چې موږ یو څه اخلو یا څه مې نه خوښېږي، په الماني ژبه داسې وایو وایي دا مې نه دی خوښ، دا مې نه دی خوښ، په الماني ژبه داسې وایي mir gefällt es nicht، mir gefällt es nicht، دا مې نه ده خوښ. یوه طریقه دا ده. او ما سره بله طریقه دا ده، تاسو په دې طریقې هم ویلی شئ، وایي ich mag es nicht، ich mag es nicht، دا مې نه دی خوښ. دواړه صحیح دي، چې کومه تاسو اسانه وي تاسو یې زده کړئ. دوستانو دغه یوه جمله ده. که موږ چاته وایو کوم یو دې خوښېږي، کوم یو دې خوښېږي، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو په کمنټ کې ولیکئ. یوټیوب چینل هم شته، د یوټیوب نوم ده ناصح احمدزی، کولی شئ هلته ورسئ او خپل مشکلات زما سره حل کړئ.
دوستانو په ماین او ماین کې درته دوه جملې جوړوم. اول درته وایم ماین د مذکر لپاره استفاده کیږي، ماین د مؤنث لپاره استفاده کیږي. اول درته په ماین کې جمله جوړوم، وای دا زما پلار دی. په آلماني ژبه داسې وایي das ist mein Vater. پلار چې دا مذکر ده نو ماین راغی. وای دا زما مور ده. په آلماني ژبه داسې وایي das ist meine Mutter. موټر چې دا مور چې دا مؤنث ده نو ځکه ماین راغله. دوستانو لږ تاسو نه هم یوه پوښتنه کوم، وایي دا زما پیشو ده. او تاسو څنګه فرق کولی شئ چې دا مذکر ده که مؤنث ده؟ تاسو په کمنټ کې ولیکئ څنګه وایو دا زما پیشو ده. دلته اشاره شوې ده ده مطلب، نو دا څنګه وایو؟ تاسو په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک صحیح لیکي. که صحیح نه وي زه بیا په کمنټ کې صحیح جواب هم لیکم. څلور وړې او مهمې جملې زده کوو. اول پښتو کې وایم، بیا په آلماني ژبه کې درته وایم. وایي زه ټوخېږم یا ټوخی کوم. په آلماني ژبه داسې وایي ich huste. ich huste. دوستانو زده کړئ، په درد مه خورئ. بل وایي زه راټولوم. تاسو یو څه راټولوئ، وایي زه راټولوم. په آلماني ژبه داسې وایي ich sammle. ich sammle. او دوستانو چې کله تاسو آنلاین یو څه امر کوئ، امر کولو ته وایي آنلاین یو څه راغواړئ، وایي ich bestelle. ich bestelle. زه امر کوم. دوستانو دغه یو جمله ده، وایي زه پرواز لرم. زه پرواز لرم. دا جمله په آلماني ژبه څنګه وایو؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو دوه جملې درته جوړوم، ein او kein درته پکې استفاده کوم. وایو دا یو کتاب دی. das ist ein Buch. دوستانو دلته دا ein او kein دا دواړه د مذکر دپاره اکثره استفاده کیږي. دا یو کتاب دی. das ist ein Buch. که موږ وایو دا یو کتاب نه دی، دا کتاب نه دی، په آلماني ژبه داسې وایي das ist kein Buch. das ist kein Buch. په بله ویډیو کې درته ein او kein استفاده کوم چې هغه درته جوړوم چې هغه څه لپاره استفاده کیږي. که وایو دا یوه کتابچه ده، دا یوه کتابچه ده، مطلب کتاب نه ده، دا یوه کتابچه ده. دا جمله په آلماني ژبه څنګه وایي؟ تاسو پکې ein یا kein یا ein پکې استفاده کیږي. جمله پکې جوړه کړئ، کمنټ کې ولیکئ. دوستانو په تېره ویډیو کې تاسو ته ما ein او kein استفاده کړه چې هغه مذکر ته استفاده کیږي، او دلته استفاده کوو ein او kein چې مؤنث ته استفاده کیږي. جملې درته پکې جوړوم. وایي دا یوه ښځه ده. دا یوه ښځه ده. په آلماني ژبه داسې وایي das ist eine Frau. das ist eine Frau. که موږ وایو دا ښځه نه ده، دا ښځه نه ده، بیا په آلماني ژبه داسې وایو das ist keine Frau. das ist keine Frau. دوستانو دا ښځه دلته مؤنث ده، ځکه دلته مؤنث ارټیکل اون بشتمټ ارټیکل راغلی ده، eine او keine. دوستانو که وایو دا یو هلک دی، دا یو هلک دی، دلته څه راځي؟ ein که eine، kein که keine. تاسو جمله ولیکئ په کمنټ کې، ګورو چې څوک صحیح لیکي. په آخر کې به درته هم زه صحیح لیکم.